دی ښه پکې د پاکستان دغه دی پوه شي زه پاکستانی یم زه ښه به جار باندې ویم افغانستان کې ماشومان قتلېږي ځوانان قتلېږي زمونږ پکې لاس دی زه دا درته وایم کلمه تېره کړه چې ته پاکستانی یې زه یم پاکستانی کلمه درځي کلمه تېره کړه زه پاکستانی یم لا اله الا الله محمد رسول الله زه پاکستانی یم د سوات یم او خط اوریجنل پاکستانی یم زه دغه نه یم زه نه غواړم چې امت مه لګه وروره غلطه کې ډېره زما د ملک کم سړي تا په افغانستان کې ګیر کړې ورور ته څنګه پاکستانی دی ته د خپل ملک خلاف خبره کوې نه کومه پسې زه خپل ملک پسې خبرې نه کوم 500 ویډیوګانې به زه داسې در ولېږم چې دغه هلکان یې ګرفتار کړي دي په افغانستان آرمي او چې انټرویو یې اخیستې دي نو پنجابیان دي څه وایي وایي موږ دلته جهاد له راغلي په افغانستان کې د کوم طرفه جهاد روا دی په پاکستان کې چې په افغانستان کې چې د روس دی او د امریکا ده د دې خلاف جهاد نه دی پکار هغه خپل فوج نه لري هغه خپل فوج لري خو د هغه فوج دې کې کمزورې دی که نه دومره طاقتور خو نه دی کمزوری په هر لحاظ ښه دی په هر شیز باندې ښه دی ته نه یې تا دا کلمه هم پته روغ ووایې وروره ته نه یې پاکستان یې زما یوې خبرې ته غوږ کېږده په سوات کې موږ ته چیک پوسټې جوړې کړې موږ دهشتګر یو زما چیکینګ کېږي اوله کې چې فوج راغی جی خبره وکړه فوج چې نوی راغی که نه زموږ په علاقه کې زه در خپل کلي خبره کوم دومره ګیرې یې پرېښودې وې هغه کسان وو چې زموږ د کلي ځوانان یې د ځان پسې انټریګانې یې پرې وکړې صحیح ده او چې آرمي راله هغه مشران یو چې هغه په لیګیا او په چیک پوسټ کې به یې چیکینګ یې کولې صحیح ده او زموږ ستا په خوا کې چې جنګ و یو منټ ستا په خوا کې چې جنګ و زما خبره وره مهرباني وکړه آرمي خلاف بکواس ډېر مه کوه سبا به بیا خفه یې زما خبره وره ستا په افغانستان کې چې جنګ و ستا کورونه چې تبه و په تا چې طالب اړام و په تا چې طالب ستا سره جنګ وروره ته چا خلاص کړې دا آرمي درله دغه ځوانان درې په باډرو زموږ آرمي مري عیسایي زموږ ته وړي د ملک دپاره لګیا دي او ستاسو غوندې خلک راپاڅي په دغه فوج پسې خبرې کوي قسم په خدای باندې شرم راځي په داسې پاکستاني په داسې انسان چې زما د ملک خلاف زما د ملک سړي زما د ملک خلاف خبرې کوي شرم تاله پکار دی زه د فوج پسې خبره نه کوم زه د فوج پسې داسې خلک دی داسې خلک دی چې کسان راوباسي افغانستان ته جهاد زه په کوم ملک کې زه د کوم ملک کې زه د پاکستان کوم ځای کې زه په سربیا کې صبر د چا پاسپورټ دی د سره زما سره یو پاسپورټ نشته زه اللیګل ګرځم دلته کې پاسپورټ یعنې ته پاکستان شناخت نه لرې ځان سره نه زه هېڅ شی نه لرم دلته نو ته چې پاکستان شناخت نشته نو ته دې شکل ته وګوره ته پاکستاني څنګه شوې زه پاسپورټ لرم زه دغه لرم هر سره را سره شته په ترکي کې مې پرېښودي اللیګل راغلی یم دلته کې او بله خبره پاسپورټ شته بلکل را سره شته د پاکستان یعنې شناخت ستا شته او بیا هم راځې پاکستان مړ افسوس ستا غوندې سړي زما د قسم د افسوس را جوړوي خبره کوم شرم پکار دی دا ویډیو خو ستا مور یا پلار یا وروڼه هم ګوري هغوی هم شرم محسوسوي چې دا څنګه دوی ما راوړی دی زما خبرې ته غوږ کېږده زمونږ په زره په فوج پسې بد نه وایم فوج مونږ ساتلي یو چې فوج نه وی زمونږ د شام او د سوریا په شان حالات وو زه دغه نه یم د افغانستان پسې زه راته وایم مونږ ایجوکیټډ یو هغه خلک یې تعلیم ته نه پرېږدي افغانستان والا تعلیم ته نه پرېږدي نو پلیز تاسو دا مهرباني وکړئ چې یاره هغو که یو کار کوي هغوی د ډېر سوخه کوي د هغو ځوانان قتل شوي د هغو ماشومانان شهیدان شوي دي ځوانان خو له روس او امریکې قتل کړي که نه روس او امریکې وله قتل کړي ما خو له نه دي قتل کړي زما فوج خو ورته نه دي قتل کړي زما ملک وله خو ورته نه دي قتل کړي صحیح ده ګوره زه راته یوه خبره وکړم که زمونږ فوج نه کوي ما ته پته ده زمونږ فوج نه کوي په افغانستان کې چې دماکه کېږي زه افغانیانو سره 2.5 کاله پاتې شوم ما ویډیو کم ځای کې چې دماکه کېږي که نه هلته کې دشمن دی خو پاکستان زه نه یم چې پاکستان دی خو هلته کې څه داسې نشان پرېږدي چې په هغې د پاکستان نوم په هغې کې راځي صحیح مهرباني وکړه یو خبره درته کوم مهرباني وکړه تر اوسه پورې افغانستان یو پاکستاني فوج یو عیسایي ګیره کړي دغه ملک کې نو کسان یې ګیر کړي مونږ جهاد له راغلي نو جهاد خو زه یم چې نشته په افغانستان و د الله بنده نو زه خو داسې د انډیان هم پکې خلک ګرځي د روس هم پکې ګرځي د امریکې هم پکې ګرځي دا پښتو پنجابي خو هر چا ته ورځي نو ورځي بلکل صحیح